د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ چې یو له لرې پرتو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي او په دې وروستیو کې د سختو سیلابونو له امله یې اوسیدونکي د ځاني زیان ترڅنګ ګڼ مالي زیانونه ولیدل چې د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو سره د همکارۍ او لاسنیوي په موخه د سرې میاشتې ریاست لخوا له لسګونه سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او نه خوراکي اړینو توکو مرسته وشوه. په دې سیلابو کې یو شهید شوی ده او یو زخمی ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا نه نغدي مرسته هم سره وسوله او 2 قلم مواد هم خوراکي او غیر خوراکي توکي سره توزیع وکړل. ډېر کورونه چې کلي تخریب شوي دي یو سره یو خیمه او 2 قلم مواد او جزئي قسمي تخریب شوي دي یو سره صرف 2 قلم مواد خوراکي او غیر خوراکي توکي. د غرض د مرستو ترلاسه کوونکي د سرې میاشتې ریاست مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ وایي په تیرو سیلابونو کې سخت زیانونه لیدلي او د لا زیاتو مرستو ترلاسه کېدو هیله مند دي. د ډېرو خلکو خو مځکې او نور کورونه هم خراب دي خو الله دې وکړي چې بیا موږ سره یو څه کومک او مرسته وکړي. د لوګر له ولایتي ادارې او له ټولو همکارو موسسو څخه غوښتنه ده چې د ازرې ولسونه په سختو شرایطو کې دي او په دغه سختو شرایطو کې تاسې دوی لاسنیوی وکړئ. سره د افغان سرې میاشتې ډېره همکاري وکړه. موږ ته ډېره زر او په بیړه ځان راورسوه. موږ سره ډېره غټه مرسته وکړل. دوی نه مننه کوو. د یادولو وړ ده چې تیر ورځ هم د لوګر مرکز په ګډون محمد اغې او ازرې ولسوالۍ له 219 کورنیو سره د 8 میلیونه افغانۍ په ارزښت د همکارو موسسو په مالي مرسته د بېلابېلو اړینو توکو مرسته وشوه.